ای ما ویل سوال نه پیدا کېږي چې ستا نه بغیر به په ما یوه ورځ هم تېره شي، خو داسې نه وه. ستا د تلو نه پس زه بیخي بدل شوم. ستا د تلو نه پس مې ځان ته خیال شو، ځان کې مې ډېر داسې عادت ولیدل په کومو چې سړی د ژونده وځي، لکه مثلا یوازې ناسته، نشه، سندرې اورېدل، ژړا، تر ناوخته ویښېدل، بیا بیا موبایل ته کتل او داسې سل نور عادتونه. خو ته خبره یې ستا د تلو نه پس یوازې ناسته مې بیخي کمه کړې ده او سندرې خو مې په نش حساب کړه. اوس تر ناوخته پورې ویښ نه یم، په ګنټو هم د خپل موبایل نه وم خبر. اوس مې د هر څه نه پاسورډ لرې کړی دی. ستا شتون زما د سکون قاتل و چې ته نه یې ښه سکون کې یم. اوس ښه بېغمه شانتې ژوند کومه، شکر دی، هېڅ غم نه لرم. یاد دې شي چې ویل د تا سره به هېڅوک مینه ونه کړې، خو دا ستا غلط فهمي وه. زه قسم خورم چې یو څوک را سره ستا نه زیاته مینه کوي او زه هم ورسره ستا نه زیاته مینه کوم، خو بس یو ته وې چې په قدر مې نه پوهېدې. ما اوس پرېښې خپل ژوند وکړه، چې چا سره خوشحاله یې هغه ته ورشه او ما پرېږده. هغه شاعر وایي که نه، اوس راته مه وایه چې مرم در پسې، اوس راته مه وایه چې مرم در پسې، تا راته نه ویل چې ستا نه ښه دی.